په هغه وخت کې امارت اسلامي امین الدین ملا محمد عمر مجاهد رحمهم الله بار بار دا وینا ورته کوله چې موږ محاکم لرو او محاکمو ته اماده یو که څوک له موږ سره خبره کوي، خو چونکې هغو نه غوښتل چې دغه نظام بقا پیدا کړي، دا نظام به د ټولو مسلمانان چې چیرې مظلوم دي د هغو اواز واوري او د هغو پشتیباني به وکوي، نو نه یې غوښتل چې افغانستان په دې حال باندې پرېږدي، نو حمله یې شروع کړه. د اسلامي امارت ځواکونو چې 95 سلنه خاوره یې تر کنټرول لاندې وه او د اسلامي شریعت د تطبیق او ټینګښت لپاره یې هره ورځ قرباني ورکوله، قسم خوړلي دښمن یعنی د شر او فساد ډلې د امریکایي نیواګر ځواک پر مټ او مرسته له ځمکې او هوا پرې خپل یرغلونه پیل کړل. امریکایي پوځیان په ټولو امکاناتو او ټکنالوژۍ سمبال، هر ډول پوځي او بې پیلوټه الوتکې ورسره وي. B-52 سترې او بم غورځوونکې الوتکې هم دغې جګړې کې وکارولې. دوی په دې پلمه چې پر امریکا د 2000 لومړي زېږدیز کال د بریدونو کسات اخلي پر افغانستان یرغل وکړ. کله چې امریکایان راله، اول د وارې برید دلته د سیابوز یو سیمه ده، پر هغه سیابوز پر سیمه باندې یوه غټه تیاره راله، دغه چې شنې تیارې به جم پورته کېدلې او بیرته به پکې نستلې. دې تیارو بمبار وکړ، یو څه مجاهدین یې زخمیان کړله او د هغه څخه مابعده بیا امریکایانو به د خطونه وغورځول. په خطو کې به لیکلې وه دوستي امریکا و افغانستان، او د تیارو به په هوا کې به مثلا د تیارې په دود باندې ګول دایره به وکښله چې یعنې نو ورته کلابند یاست، محاصره یاست او نسې تللی.